بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو زه بیا کمپلیکس ایجوکیشنل چینل ته ښه راغلاست. هیله کوم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. بیا هم موږ تاسې د ټیبل لیاوټ ټپ سره پاتې کیږو چې تېره ورځ مو ډیزاین باندې کار کړی و. نو مخکې له دې نه چې موضوع ته لاړ شم، که چېرې زموږ چینل مو نوي دی سبسکرایب کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب، شیر، لایک او په خوا کې ورسره د بیل آیکن کېږدئ تر څو زموږ نوي ویډیوګانو څخه برخمن شئ. نو راځمه ورډ له نن له بلې طریقې نه راخلاصو. زه سټارټ مینو باندې کلیک کوم. ما البته د وینډوز 10 انسټال کړی دی. ځینې دوستان کېدای شي وینډوز 7 وینډوز 7 کې هم په سټارټ مینو باندې کلیک کوو. دلته آل پروګرامز باندې بیا کلیک کوو، اکسرسایز فولډر باندې کلیک کوو. هغه نه وروسته په د مایکروسافټ په نامه سره یو فولډر جوړ شوی وي، په هغه باندې کلیک کوو او راخلاصوو. هغه کې ورډ سرچ کوو، راخلاصوو. نو په 10 کې البته لږ څه مختلف ده. کله چې سټارټ مینو باندې کلیک وکړئ، دلته هغه پروګرامونه کوم چې انسټال شوي دي ټول په ای بی سی باندې تنظیم کړي دي. ځینې نوي پروګرامونه دي چې موست یوزډ چې کوم زیات پر استفاده شوي هغه دي چې درته راخلاصوي. خو ورډ تاسې کولی شئ چې لاندې په ډبلیو کې تاسې سرچ کړئ. ډبلیو کې ګورئ ورډ په نامه سره، ورډ 2016 په نامه سره دا زه راخلاصوم. بیا هم نه تېر په څېر بلینک ډاکومنټ اخلم. نو راځم انزرټ ته. انزرټ کې ټیبل اخلم، یو ټیبل زه جوړوم. دلته فرض وکړئ زه ورته ورکوم ټیبل ته ډیټا انزرټ کوم. ټیبل ته مې ډیټا انزرټ کړه. دوستانو په ټیبل باندې کلیک کوم. ټیبل دلته یو خانه کې درېږم. فرض وکړه فادر نیم په دې سیل کې زه ودرېدم. لیاوټ ته راځم. لیاوټ کې ورته وایم لومړی اپشن د سلیکټ که راته دغه سیل اتومات دا سیل انتخابولی شو. بیا په همدې باندې کلیک کوم، همدې خانه کلیک کوم. راځم سلیکټ کالم، دغه کالم به سره سلیکټ په همدې کې کلیک. بیا راځم ورته وایم سلیکټ رو، مکمل رو راته سلیکټ. بیا ورته راځم ورته وایم چې مکمل ټیبل راته سلیکټ کولی شي. د جنس دغه اپشن موږ تاسې دوستانو موږ ته په ماوس باندې هم کولی شو. فرض وکړه زه ورته وایم چې دا مکمل دا سیل راته سلیکټ کړه. ګورئ دا سیل د ماوس پوسټ سلیکټ. زه ورته وایم چې دا کلم راته سلیکټ کړه، بره به ودرېږي. ګوره دا ایروکي کله چې دا د وکتور علامه راشي نو موږ تاسې کولی شو مکمل کلم انتخاب کړو. لیفت طرف ته ودرېږي یا ګورئ ماوس پوینټر حالت واخیست نو موږ تاسې کولی شو هر رو مخې ته چې ودرېږو په هغه باندې کلیک وکړو. یو کلیک وکړو نو هغه رو انتخابېږي. زه فرض وکړه دا انتخابوم. ګوره دې نه کولی شي چې همغه رو تاسې سلیکټ کړئ ځان لپاره. که چېرې غواړئ ټول ټیبل سلیکټ کړئ نو په دې باندې کلیک کړئ، مکمل ټیبل سلیکټ کېږي. بل راځم ویو ګریډ لاینز. دې ټیبل ته زه یو اپشن ورکوم، یو ډیزاین ورکوم. ډیزاین نه، دلته د ټیبل ډیزاین ورکوم. البته فرض وکړه زه دا ډیزاین ورته ورکوم. لیاوټ ته راځم. ګورئ دا اوس ګریډ لاینونه نه لري. که په دې باندې کلیک وکړئ ګریډ لاینز موږ تاسې په هوم ټاپ په دې کې هم دا ګریډ لاینز ویلی وو. ویو ګریډ لاین، دا ګریډ لاین راته وښیي او که راته ونه ښیي. کولی شو دې نیم پې آن او آف کړو. راځم بیرته کنټرول زیډ وهم. ټیبل باندې کلیک. بیا هم پراپرټي ته راځو. پراپرټي کې د ټیبل خصوصیات. ټیبل زه ورته وایم پریفرډ ویت. دا په دغه اندازه باندې کلمونه کوم اندازه چې دلته زه ورکوم په دې اندازه یې راته برابر کړه. په دې باندې کلیک وکړو، هماغه اندازه چې موږ تاسې هغه ځای نه سلیکټوو هغه اندازه اخلي. او زه بل دلته بیا نور اپشنونه دي چې دا موږ تاسې متن سره کوي. چېرې موږ تاسې دلته متن فرض وکړئ ولرو، زه یو څه متن ټایپ کوم. زه اوس ټیبل باندې کلیک کوم، لیاوټ ته راځم. ورته وایم چې پراپرټي کې دغه ټیبل مې کوم ځای کې د متن سره پکار ده. سنټر ته مې پکار ده، لیفټ طرف ته خو دا الریډي سنټر طرف ته مې پکار ده. اوکې که یا مکمل سنټر ته راځي د متن. بیا پراپرټي باندې کلیک. زه ورته وایم لیفټ رایټ طرف ته مې پکار ده، رایټ طرف ته موږ تاسې راکوي. پراپرټي باندې بیا کلیک. زه ورته وایم چې داسې مې نه ده پکار، نه اراوند باندې کلیک وکړه. دلته راشي اوس اپشن متن لیفټ طرف ته دې راشي خو متن دې ترې چپ ښي طرف ته راشي. اوکې کوي، ګورئ متن دې طرف ته راځي. بیا پراپرټي باندې کلیک. زه ورته وایم چې نه په وسط کې دې راشي، دواړه طرف نه دې ورته متن وي. پراپرټي رایټ طرف اوکې.
زه ورته وسط انتخابومه. اوکې راځم دلته موږ پراپرټي کې یو بل آپشن لرو چې ډېر بهترین آپشن ده. موږ تاسې که چیرې دغه ټیبل موږ تاسې په پښتو کې لیکو نو کولی شو چې رایټ ټو لیفټ ورته ډایرکشن انتخاب کړو، خو موږ تاسې ډایرکشن لیفټ ټو رایټ ولې ورته انتخاب کړی ځکه انګلیش ده، الریډي دا کمپیوټر انتخاب کړی. خو کله چې موږ تاسې غواړو چې پښتو باندې ټیبل جوړو نو بیا موږ رایټ ټو لیفټ ورته انتخابو. اوکې کې ګوره مکمل ټیبل رایټ ټو لیفټ کیږي. نو موږ تاسې کولی شو له همدې ځای چینج کړو ورته. زه ورته لیفټ ټو رایټ ورته انتخابوم. اوکې ورباندې وهم. بیا پراپرټي ته راځم. دلته په دې سیل په دې کلم کې زه کلیک کوم. پراپرټي ته راځم. رو دغې رو سره دغې رو ته کوم اندازه ورکړي. دې ځینې اندازه موږ تاسې څنګه کولی شو غټولی شو وړکی کولی شو. دې رو ته مکمل اندازه ورته ورکړي. کنټرول ځای راځم پراپرټي ته. بیا هم ورته وایم چې کلم کې کلیک، پراپرټي باندې کلیک، دلته کلم فرض وکړئ 10 ورته ورکوم. اوکې کلم ویډت ورته زیاتولی کمولی شو. پراپرټي ته بیا راځم. دې باندې موږ تاسې نیکسټ کلم بل کلم انتخابولی شي او یا هم پریویوس کلم همغه مخکینی کلم ورته مخکې وړاندې تللی شو. بل سیل کې دغه سیلونو ته اندازه ورته ورکولی شو. څومره اندازه فرض وکړه زه ورته وایم چې 4. اوکې ګورئ ډېر کم اخلي. خو پراپرټي ته راځم. بیا ورته وایم چې ټکسټ په کوم ځای کې وي، په وسط کې دی وي یا ګورئ اوس لیفټ بره ده، ګورئ پورته ده، د خط سره پورته لیکل شوی ده. که زه د دې سایز لیک د ټیبل سایز موږ تاسې د دې نه هم کم او زیاتولی شو. ګورئ متن په کوم ځای کې ده، پورته طرف ته ده. زه ټیبل مکمل انتخابوم. پراپرټي ته راځم ورته وایم چې نه متن سنټر ته. اوکې متن ګورئ ټول سنټر ته راغی. کنټرول زیډ باندې بیا کلیک کوم. پراپرټي کې بل آل ټیکسټ موږ تاسې د دې نه ټیبل د ټیبل باره کې معلومات ورته ورکول شو. مثلا ټیبل د څه شي په باره کې ده، دلته یو ټایټل ورته ورکړئ، لاندې ورته ډسکرپشن ورته ورکولی شي. خو دومره مهمه نه ده. کینسل. کمپلیکس ایجوکیشنل چینل. اوس تاسو کولی شئ په پښتو ژبه د کمپیوټر هر قسمه تخنیکي زده کړې د کمپلیکس ایجوکیشنل چینل څخه ترلاسه کړئ. نو کولی شئ زموږ چینل د سر سبسکرایب، شیر، په خوا کې ورسره د بیل آیکن اوکې تر څو زموږ د نویو ویډیوګانو د اپلوډ څخه باخبره اوسئ. کنټرول زیډ وهمه. راځم ډرا ټیبل موږ تاسې دا آپشن په هوم ټاب کې دلته هم دا ډرا ټیبل ویلی چې الریډي موږ تاسې دې سره بلد یو. کولی شئ خپل اختیاري یو ټیبل رسم کړو. فرض وکړه زه دلته یو ټیبل غواړم چې رسم کړم. 3 رو دې ولري، څو کالمونه دې ولري، دې ځینې ورته ورکولی شو. 3 کالمونه دې هم ولري. زه بیا راځم په دې باندې بیرته کلیک کوم چې ډي سلیکټ شي. انتخابوم یې بیک سپیس بټن کیبورډ کې ټیبل مکمل پاکوم. ټیبل باندې بیا کلیک لی آوټ ته. دوستانو کله چې په ټیبل باندې کلیک ونه کړئ یا د ډیزاین او لی آوټ مینو نه راځي، په ټیبل باندې کلیک کوئ یو ځل ته. دغه خصوصیات چې موږ تاسې تر اوسه په پراپرټي کې وویل دغه موږ تاسې کولی شو په ماوس باندې هم د تغیرات راوړو. یو له دې نه مکمل موږ تاسې تغیرات راوړل شو. ګوره د کونج نه مکمل ټیبل ونیسئ، کش کولی شئ، هر طرف ته غټولی وړوکی کولی شو. راځم فرض وکړه که چیرې زه وغواړم چې دغه کالم غټ کړمه، د کالم ګوره په دې کله چې پې راشئ دا لمه چې کله پې راغله نو کولی شي کالم تاسې اندازې ورته غټه وړه کړئ. او یا هم د رو کومه رو چې غواړئ تاسې مکمل سایز ورته څنګه کولی چینج کولی شئ. زه په دې اندازه ورته بیا راځم اریسر پاکونکي ته وایي. کلیک ورباندې وکړئ. اریسر موږ تاسې کولی شو چې د یو سل یو بارډر یې ختم کړو. مثلا دې باندې زه کلیک کوم، ګورئ دواړه مې مرج کړئ، یعنې یو سل مې ترې جوړ کړ. او یا هم دا مثلا زه پاکوم، ګورئ 2 سلونه مې څنګه کړه سره یو کړ. کنټرول زیډ وهمه، د دې هم دا کار و. بیرته کلیک ورباندې کوم چې ډي سلیکټ شي. ډیلیټ ته راځم. ډیلیټ کالمز. زه کالمونه انتخابوم. فرض وکړه دا کالمونه انتخابوم. ډیلیټ سیلز سوري کلیک ورباندې کوم. ډیلیټ که راته شفت سیلز لیفت دا دواړه راته ډیلیټ کا. شفت سیلز لیفت دغه د لیفت طرف چې رایټ طرف سیلونه چې دي لیفت طرف ته دي راشي. دا دواړه که زه ډیلیټ کړم دا سیلري دي راشي په دې ځای کې دي. نو دا ګوره سیلري چپ طرف ته ورځي. دا خانې که دلته څومره خانې وي دا ټولې چپ طرف ته ورځي. نو کلیک ورباندې وکړئ، هغه ډیلیټېږي او سیلري هلته ځي. کنټرول زیډ وهمه. بیا هم ډیلیټ ته راځم. ډیلیټ سیلز په دې باندې کلیک کوم. دا دلته ورته هم شفت سیلز اپ دغه لاندیني سیلونه دي چې دي پورته دي ورشي.
هغه دې نه راځي، دا دواړه دي هغه د ډیلیټ شي او دا دواړه دې ورشي. دې باندې کلیک کومه اوکې، نو کولی شم که تاسې ګورئ هغه ډیلیټ شو او دا لاندې پورته ورغلی. کنټرول زاید. د دې دوستانو اسانه طریقه سلونه به انتخاب کړئ. کیبورډ کې د بیک سپیس بټن ووهئ یا دا آپشن درته درکوي. ډیلیټ انټایر رو انټایر مکمل ډیلیټ کا انټایر مکمل رو، دا مکمل رو راته ډیلیټ کا. اوکې باندې ووهئ که مکمل رو درته ختم. کنټرول زاید بیرته بیا راځم کیبورډ کې بیک سپیس بټن دا سلونه به انتخابوي دوستانو. ډیلیټ انټایر کالم مکمل دغه دواړه کالمونه راته چې سلیکټ شوي دي دا راته څنګه کا ډیلیټ کا. کولی شم تاسې ډیلیټ. کنټرول زاید بیرته ډیلیټ کې همدا آپشن وي. لاندې یو څه آپشن نور دي چې دواړه تکراري راغلي دي. ډیلیټ کالمز دغه کالمونه راته ډیلیټ کړه، دې جنې هم ډیلیټ کولی شو. کنټرول زاید ورته ووهئ ډیلیټ باندې کړئ. ډیلیټ روز دغه رو راته ډیلیټ کړه. کنټرول زاید. ډیلیټ ټیبل مکمل دا ټیبل راته ډیلیټ کړه. کنټرول زاید. چې موږ تاسې دا آپشن هم له کیبورډ څخه کولی شو. دلته اوکې کړئ او کیبورډ کې د بیک سپیس بټن ووهئ مکمل ټیبل څنګه کړئ ډیلیټوي درته. ټیبل باندې بیا کلیک لیاوټ ته راځم. په لیاوټ کې انزرټ څه کار کوي دوستان؟ دغه د ولی او خان د دې سل نه بره د ما یو سل پکار ده، رو نه بره د ما یو رو پکار ده. زه غواړم چې یو خالي رو دې راشي هلته یو بل نوم اډ کوم. دلته به کلیک کړه ورته انزرټ اباو پورته یو رو راته انزرټ کړه. که زه غواړم چې همدې نه ښکته یو رو را انزرټ کړم انزرټ بلو موږ تاسې کولی شو. کنټرول زاید. راځم ورته وایم چې د نیم نه مخکې د ما یو کالم پکار ده. مثلا زه د نمبر دپاره یو کالم ورته ورکوم، نو انزرټ لیفټ چپ طرف ته د دې یو کالم راته راوړه. دلته ورته ورکوم نمبر، دلته په نمبر مسلسل نمبر ورته ورکوم. داسې لم کوم. او که چیرې زه غواړم چې دې نه اخوا ته یو سل کالم انزرټ کوم، نو انزرټ رایټ ښي طرف ته ماته څنګه که یو کالم انزرټ کړه. کنټرول زاید وهمه. ښه نو د دې اسانه طریقه هم دوستانو موږ تاسې کولی شو چې ګورئ د روګانو منځ ته راشئ، د مثبت علامه درکوي، په دې به کلیک وکړئ یو رو راوستل. هر ځای کې چې تاسې وغواړئ، مثلا دلته زه یو رو غواړم چې را انزرټ یې کړم، په دې مثبت علامه به کلیک وکړئ نو کولی شئ. کالم هم همداسې کولی شو. موږ تاسې کولی شو یو کالم انزرټ کړو. فرض وکړئ د ما دلته یو کالم پکارېږي، را بسئ دلته به کلیک وکړئ، ګورئ دې باندې به کلیک وکړئ یا د مثبت علامه باندې کلیک وکړئ دلته، یا هم موږ تاسې دې جنې یو کالم راوړو انزرټ کولی شو. چیرې چې تاسې وغواړئ انزرټ کولی شئ کالم. کنټرول زاید. دا د کلمو د رو انزرټ کولو اسانه طریقه. نو بیا هم دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک، سبسکرایب، شیر دا ضرور در سره یاد لرئ. ښه وخت، ښې چارې، خدای پامان.